اولنی خبره خو د افغانستان زلزله ده. زلزله د الله رب العزت عذاب دی عزیزان، عذاب. په خوا به داسې ولو چې الله رب العزت په پر نور امتو باندې ډبرې راورولې، ماښام به بیده سو انسان، سهار چې به راپورته سو یا خنزیر یا سپی یا بیزوګۍ. دا د الله عذابونه پر هغه امتو. بیا د الله رسول ډیر و الله ته وژړل چې یا الله زما امت د داسې حال وساته. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دعا وکړله الله قبول کړله. ډبرې به نور باندې راوروم، سپیان خنزیران بیزوګیان به نه کین جوړوم، لیکن دا نور چې کوم عذابونه دي، زلزلې راواخله، دوړې ورېده راواخله، سره بادونه راواخله، دا د قیامت په لوی علامو کې شمارل کېږي او دا موږ په سترګو وینو. د بده مرغه خبره دا ده چې زموږ تی پلرونه نیکهګان هغو د قیامت علامې ډېرې کمې ولیدلې، ډېرې کمې ولیدلې. زما او ستا په دا نږدې په دا 50 کاله په دا 80 کاله بعد چې کومې علامې د الله رسول فرمایلي دي هغه ټولې الله په موږ ولیدلې. یو دجال پاته دی، مهدي آخر زمان پاته دی، حضرت عیسی علیه السلام پاته دی، د مشرق بجای د مغرب د خوا لمر راختل. دغه څلور خبرې پاته دي، نور نو ټولې خبرې د الله رسول فرمایي چې ما څه فرمایلی دي هغه الله نه یې رښتیا کړي تر ساعت قیامت نه راځي. بیا بله خبره دا د عزیزانو چې دا زلزله چې ده دا خامخا د عذاب خبره نه ده چې الله رب العزت پر یو قوم عذاب راوستلی. په پکتیکا کې به نو څه ګناوې کېږي، په خوست کې به څه ګناوې کېږي. بیا اوس نوی حکومت دی بدکارۍ راواخله، شراب راواخله، سود راواخله، قتلونه راواخله، دا خو نشته. په دې کې لویه خبره دا ده چې دا الټیمیټم دی، دا وارنینګ دی. وما او تا ته کم څوک شهیدان سو هغه ولاړو، چې کم ژوندي دي هغه واورېدله. اوس به ما او تا د دې خبرې تیاري چې د هغه کوو. 1000 کسان پکې شهیدان شو. یعنی داسې کورونه هم ستا چې د یوه کوره څه 11 افراد یعنی غړي چې دي هغه شهیدان سوي دي، هغه تللي دي. په دې کې د 2 میاشتو، د 5 میاشتو، د کالو، د 5 دا ټول پکې شامل دي. اوس خبره دا ده چې دا خلک کله در دې زلزلې لاندې مړه سولو دا به موږ چش بولو. د الله رسول فرمایي ما تعدون الشهید فیکم، تاسو دا راښوولی چې شهید څه ته ویل کېږي؟ صحابو یا رسول الله من قتل فی سبیل الله او مات فی سبیل الله. څوک د الله په لاره کې شهید سو یا مړ سو دا شهید دی. څوک د الله په لاره کې چا مړ کړي، چا وویشتی یا مړ سو په خپله دا شهید بلل کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایلي نو بیا خو زما د امت شهیدان ډېر کم سلو، زما د امت شهیدان خو ډېر کم سلو. د الله رسول فرمایي من مات فی الطاعون فهو شهید والغریق فهو شهید وصاحب الحدر فهو شهید. د الله رسول فرمایي دا خبره نه ده چې خامخا د الله په لاره کې څوک مړ سلو یا چا مړ کړي هغه شهید دی. من قتل دون ماله فهو شهید. یو سړی په اوبو کې غرق سو، په کښتۍ کې غرق سو، بارانونه ډېر وسلو، اوبو ویوړی، دا شهید دی. د الله رسول فرمایي وصاحب الحدر چې کله پر چا باندې کور رایلاسو، زلزله وسوه، دیوال رایلاسو، دا شهید دی. د الله رسول فرمایي څوک په طاعون کې مړ سو، طاعون بیماری راړه، په هو شهید، دا شهید دی. د الله رسول فرمایي و زنانه بچی پیدا کېدی بیا په هغه بچی کې د مړه سو، دا شهید ده. نو لہذا د الله رسول و دغه کسانو ته چې په دا خوست پکتیکا کې کم څوک وفات شوي دي و دې ته شهیدان ویلي دي. یو زما او ستا شهیدان دي، یو د الله او د رسول شهیدان دي. الله او رسول چې چاته شهید وایي هغه شهید دی، او ما او تا چې و چاته شهید وایي د هغه سره ضروري نه ده چې خامخا به شهید دی. موټر په 260 کې روان کړی و، وی جنګوي، بیا موږ دا شهید دی. پر موټر سایکل باندې پروت په سل کې روان کړی دا مړ سو، موږ دا شهید دی. دا شي اره خبره راواخله چې هغه د ژوند سره مطلب بې باکي وه. هغه ته شهیدان اسید د خلکو د زړه د خوشحالۍ دپاره وایي. کنې محمد رسول الله و داسې چاته چې هغه تر دیواله لاندې سو، هغه تر چت لاندې سو، هغه د زلزلې
په ضد کې رالی د الله رسول فرمایي دا پاک شهیدان دي د دوی په شهادت کې یوه ذره شک لیدل د محمد رسول الله په خبرو کې شک لیدل دي صحیح سلو. بیا افغانستان نه پوهېږو چې دا ولې په دومره لوی ازمایښو کې الله راوستلی دي چې موږ پیدا سوي دا 40 کاله موږ د افغانستان زورېده ذلیله کېده خوارېده په وینو سرکېده چې د هغه موږ لیدلی دي. موږ یې خندا ونه لیدله، موږ د دوی خوشحالي ونه لیدله، د دوی ژړا، د دوی غمونه، د دوی کونډې، د دوی یتیمان، د دوی شهیدان به ټول عمر په دې خبرو راباندې تیر سلو. نه پوهېږم چې الله رب العزت ولې دومره لوی امتحان ازمایش و دې قوم و دې وطن ته ایښی دی. په خدای دې مې قسم چې موسی علیه السلام و چاته به دعا وکړي دومره به ستړی نه وي، چې عیسی علیه السلام و چاته به دعا وکړي دومره به ستړی نه وي، چې محمد رسول الله چاته به دعا کړې ده دومره به ستړی نه وي. لکه د افغانستان په هر وخت کې په دا 40 کاله کې په یوه رنګ کې په بل رنګ کې په یوه صورت کې په بل صورت کې الله رب العزت د محمد رسول الله په خاطر دا ټول غمونه ځینې لرې کړي. الله رب العزت د محمد رسول الله هغه ډېر عظیم پاک دامن ادیب بی امینه نه ده د هغې په خاطر دی الله دا ټولې پریشانۍ لرې کړي. الله رب العزت دا چې څه غمونه دی لیدلي دي پر هغه دي هغه جنتونه ورکړي چې کوم د الله په قدرت کې دي او په علم کې دي، او چې څه ازمایښونه دي هغه دي الله جل لرې کړي. الله دې زموږ وطن نه خرابوي، الله دې پر دې وطن رحم وکړي، الله دې پر افغانستان رحم وکړي، الله دې زموږ پر کشني کشني بچیانو رحم وکړي، الله دې زموږ پر کشني کشني لوڼو رحم وکړي، پر خوندو پر مندو پر کوروالاو رحم وکړي. الله چې کوم عذابونه دي یا الله عذابونه لرې کړي دا پر اسرائیل او پر یهودو راوله. او یا الله که ته وا درجې لوړېږي یا الله درجې ډېر لوی عذاب دی، ډېر لوی امتحان دی، ډېر لوی ازمایښت دی. خیر